سلام که روبوت یعنی ماشینی انسان یادوي نو په ذهن کې به مو څه ننداره کیږي؟ آیا روبوټونه یوازې په فابریکې کې پیچونه ترتیبولی شي یا روبوټونه یوازې د نندارې په توګه د لاس روغبړ کولی شي؟ نه، داسې نه ده. دا ټولې وروسته پاتې چارې دي. روبوټونه اوس د ساینس او تکنیک د چټک پرمختګ په رڼا کې د خلکو د ژوند په نورو پراخو ساحو کې رول هم لوبولی شي. د 2025 کال لپاره د روبوټ نړیوال کنفرانس د اګست په 8 نیټه د چین د پلازمینې بیجینګ په ایجوان سیمه کې پرانیستل شو چې د روبوټونو د تولید څه باندې 200 چینی او بهرنیو تصدیو پکې ګډون کړی وو او شاوخوا 1500 تولیدات یې پکې نندارې ته وړاندې کړي وو. په دې جملې کې کابو 100 تولیدات په لومړي ځل نندارې ته ایښودل شوي وو. نو راځئ په دغه کنفرانس کې چکر ووهئ. زه نن سهار وختي له خوبه پاڅېدم نو لومړی یوې پیالې قهوې ته اړتیا لرم.大伟，我要一杯墨西哥咖啡。马上为您制作。您的咖啡冲泡了好了，请享用。چین په نړۍ کې د روبوټونو د تولید لومړی لوی هیواد بلل کېږي. په 2024 کال کې په دغه هیواد کې د خدماتي روبوټونو تولیدي اندازه 10 میلیونه 15 لکه او 19 زرو ته رسیدلې وه. آیا تاسې هم خوب او خیال لرئ چې په کور کې قهوه څښئ او روبوټ درته د کور کارونه وکړي؟大家也可以看到，这个机器人非常强的一个是操作能力。那所以我们روبوټ په خوځښت او عمل کې لوړ توان لري او د کور ډېر کارونه ترسره کولی شي. پر سره پردې د روبوټ د انسانانو لپاره د خوشحالۍ او خوښۍ نندارې هم ترسره کولی شي او هم د موسیقۍ تړون کولی شي. زموږ شرکت په شنجن ښار کې له یوه ځلکتون سره همکاري کړې او هلته یې د عمر وړلو کسانو د پالنې ازمویښتي خدمتونه ترسره کړي دي. موږ هیله یو چې دغه روبوټ د لا زیاتو کورنیو لپاره خدمتونه وکړي. په چین کې د روبوټ د کارولو ساحې ډېرې پراخې شوې دي. د کور د خدمات، د ګدام او لوجستیک، د تجارتي خدمات، له زړو کسانو او معلولینو سره د پاملرنې او مرستې او د طب او روغتیا په برخو کې د خدماتي روبوټونو د کارولو انډول ورځ تر بلې په زیاتېدو دی.我们针对这个市场的不同需求，然后来定义我们的产品。然后现在زموږ د شرکت تولیدات په مختلفو برخو کې کارول کېږي. زموږ تر شا دغه روبوټونه د کار په حال کې دي او په بل نندارځای کې نور روبوټونه نڅاوي کوي. دغه روبوټ ټوپه هم وهلی شي او په بهیر کې یې څرخېدلی هم شي. دغه روبوټ نړیوالو بازارونو ته هم لاره موندلې د ټکنالوژۍ له هغو لاسو تصدیو څخه چې بازاري ارزښت یې په نړیوالې درجه بندۍ کې مخکښ ځایونه لري. نښه یې زموږ د تولیداتو پیرودونکي دي. موږ له منځني ختیځ او اروپا څخه ډېرې سپارښتنې لرو. په 2024 کال کې په چین کې د روبوټ په اړه د امتیازي حقونو د غوښتنو اندازې د ټولې نړۍ په عمومي اندازې کې 2/3 برخه نیوله. که داسې کارجوړی او ځیرک روبوټونه ستاسې په ژوند کې ښه کار وکړي نو تاسې به له روبوټ څخه استفاده وکړئ. په راتلونکي کې به دا تصورونه زموږ په ژوند کې عملي شي. کله چې موږ له دفتر څخه بیرته کور ته ستنېږو
نو روبوټ به راته خوندور خواړه چمتو کړي وي. کله چې موږ د یوازیتوب احساس ولرو، روبوټ به را سره ګپ شپ ولګوي. روبوټ هر وخت زموږ روغتیایي حالاتو ته پاملرنه کولی او ثبت کولی شي. ساینس او تخنیک هر چاته د ښه خدمات زمینه برابروي. 我可以跟你握手吗？ موږ هیراترونکي ته سترګو په لار یو.